د پاکستان میډیا ته ډیر زور ورکړی دی وایي افغانستان چې کوم موجوده حاکمان دي هغې لګیا دی افغانستان معیشت تباه کړو. خپل معیشت نه د افغانستان د معیشت خیال دی ورسره. او تاسې سره زه دا سکرین شاټونه شریکوم په دې کې د پاکستان د سمه د جیو د ای آر واي ټولو سکرین شاټونه دي. دلته خبره دا ده چې کله هم پاکستان په میډیا باندې کم خبر چلیږي نو دلته هر چاته دا اندازه وي پته وي چې د دې تر شا د ریاست پالیسي ده. ریاست ورته ډیکټیټ کړی دی چې یاره دا خبر ته وچلوه، ځکه خو په ټولو میډیا باندې هماغه یو خبر چلیږي. مونږ د پاکستان میډیا ته هم وایو او چې دا چا د خبر ورکړی هغې ته هم وایو چې د افغانستان د معیشت خیال پرېږدئ او نه در سره د هغې معیشت خیال دی. که د افغانستان د معیشت یا افغانستان د خلکو در سره خیال وي او دومره انسانیت وي در کې نو تاسو به په زرونه کیلومیټره لرې نه امریکا نه راوستله. 50 کاله به د دلته نه بارود نه ور انتقالول، دلته به هم د خلکو ته تربیت نه ورکول، بیا به هم هلته چې دی د ستاسې د قاضي حسین احمد نه واخله تر حمید ګل او کرنل امامه پورې هلته دورې نه کولې او په آخر کې د جنرال فیض هغه کاوې پیاله هم رایاده او په دې به هم زړه یعنې کې هغه خبره چې افغانستان ولې تللی دی د هند سره چې دی د کاروبار یا د نورو خبرو اترو لګیا دی، هلته متقي صاحب تللی دی لګیا دی خبرې کوي. هغې خو د افغانستان د معیشت دپاره تلي وو چې ځایره پاکستان راباندې لارې بندې کړي دي چې بهی موږ د ایران نه او د بل ځای نه خپل دا کم چې دي زموږ ضرورتونه دي پوره کړو یا خپل چې کوم زموږ میوې دي یا نور شیونه دي هلته خرڅ کړو، مارکیټونه ورته نوي وګورو. هغه وخت خو په تاسو باندې اور بل و چې ولې د هند سره اړیکې لري. نو تاسو سره د افغانستان د معیشت خیال نه دی، د خپل معیشت خیال دی در سره چې دلته نه ستاسو سره نه صرف د افغانستان ستاسو چې دی سوداګانې اخیستې بلکې تر تاجکستان او وسط ایشیا پورې ستاسې تللی، نو د خپل معیشت خیال هم دی. خو اوس چې دی پاکستان ته دا زور ورکړی دی هغه یو